أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. سورة الفيل مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے او پدے کے 15 آیاتونه دي. دا اصحاب الفیل واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پا کال باندے پیخ شوی وا. واقعہ دا سے دا کہ پا یمن باندے دا حمیر قبیلے دا بادشاہانو حکومتو او دغه خلق مشرکانو او د دوی اخیری بادشاہ یوسف زونواس حمیریو. دغه زمانہ کې عیسایان په حق باندې دا په حق دینو او دغه بادشاہ پر عیسایانو باندې ظلم کړو. یو لوی خندق کنیسته او پاغه کې اور بل کړو او چې څومره عیسائی مذهب والا حق پرست خلکو هغوی د یو الله د عبادت نه منې کول او چې به نه منې کېدل نو د اور د خندق ته به غورځول. نو دغه یوسف زونواس حمیری تقریباً 60 زره حق پرست مسلمانان په اور کې وغورځول او دا خبره په اصحاب الاخدود سورة البروج کې تیره شوې ده. سورة البروج کې اصحاب الاخدود خندقونو والا. بیا په دغه مظلومانو کې یو 2 کسان په څه طریقه باندې وتښتېدل او د شام بادشاہ قیصر هغه ته ځان ورسو. خپل فریاد یې ورته وکړ چې یوسف زونواس حمیري په نسواراو باندې دومره ظلم وکړو او ته د هغې بدل او انتقام واخله. د شام بادشاہ قیصر دا حبشو بادشاہ تا خط راولېږه چې هغه هم عیسائی او د یمن سره نږدې و. وی د دې ظالم نه د ظلم انتقام او بدله والا. هغه خپل یو عظیم لښکر د 2 کمانډرانو په قیادت کې یمن ته ولېږه. دغه 2 کمانډران چې دی نو یو ارباط دی او دویم ابرهه دی. د یمن بادشاہ مقابلې له ولېږل. دې لښکر په دغې ملک باندې حمله وکړله او پوره یمن د حمیر د قبیلې نه آزاد کړ. او یوسف زونواس حمیری او تختیده او پسین باندې لو شو.
چې تختېده نو آخر کې سیند کې لو شروع شو. اربات او ابرهه په یمن باندې بادشاهان شو. د دې اربات او ابرهه په ذریعه باندې د حبش حکومت راغی. بیا اربات او ابرهه خپل منځ کې یو بل سره وجنګېدل. ابرهه ولګېده، اربات یې قتل کړ. اوس ابرهه چې غالب شو نو د حبشو نجاشي بادشاه نه د هغه د طرف نه حاکم جوړ شو، گورنر جوړ شو. د حبشو د نجاشي بادشاه د طرف نه ابرهه گورنر شو. چې ابرهه په یمن باندې قبضه وکړله نو اوس یې اراده وکړه چې په یمن کې یو ډېره مزیداره عبادت خانه جوړه کړي، کنیسه، او داسې عبادت خانه جوړه کړي چې دنیا کې د هغې مثال نه. د دې خبرې مقصد دا و چې د یمن خلک عربو ته حج لځي، مکې مکرمې ته د بیت الله طواف کوي، نو دغه د بیت الله طواف دې پرېږدي او په یمن کې چې کومه کنیسه جوړه شوې ده هغې له دې خلک راشي. نو په دې خیال باندې یو ډېر اوچت مکان یې جوړ کړ، دومره اوچت چې د هغې نه ښکته بنده ولاړي او بره ګوري د سره ټوپی راپروزي، او په هغې کې سره زر، سپین زر، لال جواهرات ولګېدل. او بیا په ټول ملک کې اعلان وشو چې د یمن نه به کعبې ته حج له څوک ځي نه، بیت الله ته به څوک نه ځي، بلکې د یمن دې عبادت خانې ته دې راشي. نو په عربو کې بت پرستی عامه وه، خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د دین او د کعبې عظمت او محبت د هغوی په زړه کې وو. په عرب قبایلو کې د غم او د غصې چپې تېرې شولې، تر دې پورې چې د شپې په وخت کې د یمن د عبادت خانې ته څوک ورغلي دي او ګندګي پکې خوره کړې ده او داسې پکې مات کړی دی او ګندې ګیر چاپېره په دیوالونو پورې لګولې دي. بعضې روایاتو کې دي چې یو مسافر قبیله د دغه عبادت خانې خوا کې خپل ضروریاتو لپاره اور بل کړی و او د هغې نه څه بسرې لاړه او د یمن دا عبادت خانه په هغې باندې وسوځېدل او ډېر نقصان ورته ورسېده. ابرهه ته چې کله اطلاع ورسېدله نو چا ورته وویل چې دا قریشو دا کار کړی دی، نو ده قسم وخوړه چې زه به د دوی کعبه لوټې لوټې کوم. ابرهه تیاری شروع کړ او خپل نجاشي بادشاه نه اجازت وغوښته، بیا وله هغه یو خاص اتی ورکړ چې د هغې اتی نوم محمود و. ابرهه له یې راولېږه، وی په دې به سور شي او په کعبه باندې به حمله کوي. روایاتو کې راځي چې دا یو عظیم الشان اتی و او د ده په شانتې غیر چاپېره علاقو کې بل اتی نه و او دغسې اته اتیان یې نور هم ورکړل. نو دا 9 اتیان ابرهه ته راولېږلي شو. د دې اتیانو د رالېږلو غرض او مقصد دا و چې د بیت الله کومې ستنې دي هغه به په لویو زنځیرونو باندې وتړلی شي او د زنځیر دا سر به اتیانو ته غاړه کې واچولی شي او په یو ځل چې اتیان وتړلی شي نو د بیت الله دا ستنې په یو ځل به راښکي شي او په یو ځل به ونړېږي، ختمه به شي.
ټول بیت الله په یو ځل باندې به وغورځېږي. عربو کې چې د دې حملې خبر خور شو نو تمام عرب قبایل مقابلې لپاره تیار شو. د یمن په عربو کې یو سړی دی چې د هغه ذو نفر نوم دی، هغه د عربو قیادت شروع کړ. ټول عرب د ده نه چاپېره شو، مقابلې له تیار شو. د ابرهه خلاف جنگ شروع شو، خو الله ته دا منظوره وه چې ابرهه دې شکست نه خوري او دا قبایل دې شکست وخوري. ابرهه ته به یو عظیم شکست الله ورکوي، رسوا کوي به ټولې دنیا ته. نو د عربو قبایلو په مخ کې هغه کامیاب راغی، عرب کامیاب نشو. ذو نفر قید کړی شو، د عربو لیډر قید کړی شو. بیا قبیله خثعم ته چې ابرهه لښکر ورسېده، د هغوی سردار نوفیل ابن حبیب د ابرهه مقابله ډېره سخته وکړله، خو هغه هم شکست وخوړه. نوفیل ابن حبیب گرفتار شو. ابرهه وی وجنه مې، خو بیا په دې خیال یې پرېښوده چې لارې ورته معلومې نه، موږ ته به لارې وښیي. بیا د ابرهه لښکر طایف ته چې نږدې ورسېده نو په دغه ځای کې یو قبیله د ثقیف، هغوی ته خبر رسېدلی چې عرب قبایل ځای په ځای شکست خوري، ابرهه غالب دی. نو هغوی خپل خیر په دې کې ولیده چې زمونږ په طایف کې یو عظیم الشانه بتخانه ده چې د لات په نوم باندې ده، دا به نه چیړي، نو موږ ستا مقابله نه کوو. ابرهه سره یو ځای شو او د ابرهه د تعاون دپاره یو سردار ابو رغال هغه یې وله ورکړ، ابرهه سره یې تعاون وکړ. مغمس نومې مقام ته ورسېدل، مکې ته نږدې. دغه ځای کې د قریش مکه اوښان سرېدل. د ابرهه لښکر راغی، اول یې په هغې اوښانو حمله وکړله. 200 اوښان د پیغمبر علیه السلام د نیکه عبدالمطلب هغې ونیول. دې د نه مخکې ابرهه ولګېده او خپل یو سفیر حناطه هغې د مکې ښار ته ولېږه چې د قریشو سردارانو ته اطلاع ورکړه چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو، زموږ غرض صرف د بیت الله روانول دي، تاسو مخې له مه راځئ، تاسو ته څه نه وایو. حناطه چې مکې مکرمې ته راغې نو خلکو ورته عبدالمطلب سره خبره وکړه، دا زموږ د ټولو لوی سردار دی. نو حناطه عبدالمطلب سره خبره وکړله، د ابرهه پیغام یې راورسو. عبدالمطلب ورته وویل وی موږ د ابرهه سره جنګ نه کوو، اراده م نشته او نه موږ سره دومره طاقت شته چې د هغه مقابله وکړو. البته دا درته ویم چې دا د الله کور دی، د ابراهیم خلیل الله جوړ کړی شوی کور دی، د دې د حفاظت ذمه الله اخیستې ده. که د الله سره جنګ کوئ نو ستاسو خپله خوښه. حناطه عبدالمطلب ته ووی ما سره لاړ شه، ابرهه سره دې ملاوم. ابرهه چې عبدالمطلب ولیده نو عبدالمطلب ډېر بارعبه انسان و. ابرهه د خپل تخت نه راکوشو او ځان سره یو ځای کېنو. عبدالمطلب چې ورسره یو ځای کېناسته نو د ترجمان په ذریعه باندې خبره شروع شوله. نو ابرهه د ترجمان په ذریعه باندې عبدالمطلب نه تپوس کوي چې څه له راغلی. نو عبدالمطلب ورته وی زما ضرورت خو صرف دومره دی چې ستا لښکر زما 200 اوښان نیولي دي، ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه وی ما چې عبدالمطلب ولیده نو زما په زړه کې د ده ډېر لوی عزت راغی او په ما یو قسم روب هم راغی، خو د ده د خبرو هغه ټول روب او عزت ختم کړ. دې ما نه صرف 200 اوښان غواړي. ولې ده ته معلومه نه ده چې بیت الله د ده دین او ایمان دی
زه د بیت الله روانولو دپاره راغلی یم. دې ما سره د بیت الله باره کې اړو خبره نه کوي. عبدالمطلب ولا جواب ورکړ، وی د اوښانو نسبت ما ته کېږي. خلک وایي چې دا 200 اوښان د عبدالمطلب دي، او د بیت الله نسبت الله ته کېږي. څوک دا نه وایي چې دا د عبدالمطلب کور دی، دا د الله کور دی. نو زه خپلو اوښانو له رالم او د کور مالک به د ده نه په خپله تپوس کوي. بیت الله د الله کور دی، نو د بیت الله تپوس به الله کوي. ابرهه ورته وایي زه ستا خدای دی زما د لاس اوس خلاص کړي، زه یې دله لوټې لوټې کومه، که ستا خدای کې زور وي نو ما نه دې خلاص کړي، ما نه یې بچ کولی نه شي. عبدالمطلب ورته وایي ستا خپله خوښه چې څه کوې هغه کوه. بعضې روایاتو کې چې عبدالمطلب سره قریشي سرداران نور هم وو، او دغه نورو سردارانو ابرهه ته وویلو، وی بیت الله ته څه مه وایه، زمونږ د ټولې علاقې پیداوار به تاله د ټکس په طریقه باندې درکو، موږ به په ځان جرمانه ومنو، و بیت الله مه روانوه، دا دونه پیسې زمونږ نه، دا پیداوار زمونږ نه واله. ابرهه د منلو نه انکار وکړ. عبدالمطلب ته خپل اوښان واپس کړل. عبدالمطلب چې واپس شو د بیت الله دروازې سره ودرېدو او په دعا کې مشغول شو. د قریشو یو لویه ډله ورسره ده، ټول دعا کوي یا الله د ابرهه عظیم لښکر راغلی دی، زمونږ وس او طاقت نشته، ته دې د خپل کور حفاظت په خپله وکړه. الله ته یې جړا وکړله. عبدالمطلب ملګرو ته وویل، وی د دې ځای نه غرونو ته وخېږې، د بیت الله خوا خالي کې. په دې لښکر به عذاب راځي. د عبدالمطلب یقینو چې د دې کور حفاظت الله کوي، عذاب به راځي. نو ملګرو ته یې دا ځای خالي کې او د ابرهه مقابله یې ونه کوئ، موږ د هغې طاقت نه لرو. زمونږ د مظلومانو په حال به الله رحم کوي، د بیت الله حفاظت به کېږي، د دشمن ارادې به ناکام شي. سبا سحر ابرهه په بیت الله باندې د حملې کولو اراده وکړله، او خپل هغه اتی چې د هغه محمود نوم دی هغه یې مخکې کړ. نفیل ابن حبیب چې په لاره د ابرهه لښکر ګرفتار کړی و، مخکې روانو، د اتی خواله ورغی او د غوږ یې ونیوه او په غوږ کې ورته وایي چې ای اتی، که صحیح سالم واپس تلل غواړې نو واپس شه، ځکه چې دا د مکې ښار بلد الامین د امن ښار دی، یو محفوظ ښار دی، واپس لاړ شه. اتی چې دا خبره واورېدله نو بس په ځای باندې کېناسته، بیت الله طرف ته مخکې نه ځي. اتی سره چې کوم سړي راغلی دي هغوی د پاسولو کوشش وکړ، خو اتی د ځای نه پاسېده، وی ټکو او په والو یې پروا نه وه، نه پاسېده. پوزه کې د اوسپنې کړی ورته اچولی، په هغې یې راکاږي، نه پاسي. خو چې کله یې وله یمن طرف ته مخ که نو بلکل پاسېد، روان شو. چې شام طرف ته یې وله مخ که نو بیا روان شو. مشرق طرف ته یې وله مخ که نو روان شو، خو چې بیت الله ته بیا مخ که روانو بیا به کېناست. اتی بیت الله طرف ته نه ته، په بیت الله حمله کول نه غواړي. د قدرت دا کرشمه یو طرف ته ښکاره شوله، او بل طرف ته د دریاب د طرف نه څه مرغۍ دي ډلې ډلې راوالوتې، د هرې مرغۍ سره یو پنجه کې، بله پنجه کې او مخوکه کې یو کاڼی دی چې د مسور د دانې عمره یا د چڼې د دانې عمره دی. او دا مرغۍ داسې وي چې دې نه مخکې چا داسې لیدلې نه وي، او په جسم کې د کمترې نه لږې وړې وي، پنجې سرې سرې وي، او په هره پنجه کې کاڼې او په مخوکه کې کاڼ وي. د ابرهه د لښکر د پاسه
دا مرغۍ راوالوتې او دوی سره چې کوم کاڼي دي د مرغو سره د ابرهه په لښکر باندې یو کاڼی راخطا کړ د ابرهه لښکر یو سړی په دې کاڼي په سر لګېده د سر نه به کاڼي د بدن نه ووته که اوښ دی او که اس دی او که اتی دی په هغه به پورې وته ځمکې ته به لاړه او په ځمکه کې به کاڼی ننوته داسې سرخ به یې وکړ لکه چې په اور سور کړی شوې اوسپنه اوبو کې واچې نو دغسې یو سرخ به وشو او ځمکه کې به کاڼی ننوته نیم ګز پورې به کنده په ځمکه کې ښکارېده سړی به یې برمه کړ سوری به یې کړ سورلي به یې وله برمه کړله په دې طریقه باندې د ابرهه لښکر نیست و نابود شو دا عذاب چې ولیدی شو څه خلک وتښتېدل یو اتی پاتې شو او هغې اتی باندې دا کاڼی ورغې هلاک شو دا لښکر ټول په دې بمبارۍ باندې لګېدلي نه دي بعضې کسان وتښتېدل او هغوی په لاره کې مړه شو د ابرهه په لښکر کې یو سړی دی چې هغه ډېر تیز رفتار باندې د مکې مکرمې نه یمن ته لاړه وارخطا او خلکو ته وی د یمن خلکو ته چې موږ د دې ځای نه لښکر بوته بیت الله پورې ورسېدو په بیت الله د حملې اراده م وکړله ناګانه یو قسم مرغۍ راوالوتلې او د هغې په پنجه کې کاڼی او یو سړی به یې په سر ویشته هغه به یې سوری کو او مړ کو به خلکو وی دماغ یې کار نه کوي لیونی دی نه پوهېږي مرغۍ هم چې ته په کاڼي څوک ویشتي دي په کاڼي هم څوک مړ شوي دي د چڼې د دانې عمره یا د مسور عمره کاڼي باندې هم څوک مړي شوي دي لیونی دی دماغ یې کار نه کوي دی کې یو مرغۍ را روانه وه او ده ورته اشاره وکړه وی دقه مرغۍ ده او دقه شانتې مرغۍ دي او راځي په خلکو باندې په سر ګزار کوي ووژني هم د خلکو مخکې یو کاڼی د هغې مرغۍ د پنجې نه راغی او په ده ور پرېوته او سوري وړي یې کړ ابرهه د دغې بمبارۍ نه الله بچ کړی دی او خپل کلي ته را روان دی یمن طرف ته د هغه په بدن کې الله داسې زهر پیدا کړل چې یو پیوند جدا کېده د ګوتو یو پیوند به ته پرې کړی ته غورځېده لاسونه مړوند سره کټ شو سنګل سره کټ شو اوږې سره کټ شو د خپو ګوتې کټ شوې چې یمن ته ورسېده خېټه یې وپړسېدله د دماکې په شانتې یو ګړز یې وکړ او تس نس شو وجود یې ویلی شو وبېده د ابرهه په لښکر کې چې کوم اتی دی محمود هغه پاتې شو ورسره دوه کسان اتی چلولو والا پاتې شو او دغه اتی چلولو والا دوه سړي په سترګو ړانده او په خپو شت شو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي او د هغې خور اسما رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دغه سړي مام لیدلی دي چې په مکه کې خیر غوښته دا واقعه د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه 50 ورځې مخکې شوې ده یا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په ورځ باندې شوې ده اوس دا واقعه دومره زیاته مشهوره وه چې پیغمبر علیه السلام خو لیدلې نه وه خو مشهوره داسې ده لکه چې لیدلې ده نو الله ورته فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک آیا تا کتلی نه دي کیف فعل ربک چې ستا رب څرنګه فعل کړی دی باصحاب الفیل اتیانو والو باندې الم ترى آیتا کتلی ندی پیغمبر علیہ السلام خو لیدلی ندی خدا لیدل دا واقعا دومره مشهوره ده لکه چې په خپلو سترګې لیدلی وي اصحاب الفیل کې دا دوه کسان خو ولیدی شو چې مکه کې خیر غوښته الم تر کیف فعل ربک
آیا تا لیدلی ندی تا کتلی ندی کیف فعل ربکا چه سرنگ کارو کستا رب بے اصحاب الفیل اتیانو والو سرا علم یجعل کیدهم آیا ندی گرزولے ستا رب کیدهم دوی تدبیر فی تضلیل غلط ولستارب د دوی تدبیر غلط کړي نه چې دوی کعبه روانه ولا الله دوی روان کړل تدبیر ولا ټول غلط کو وارسل علیهم طیرا الله را اولېګل په دوی باندې ستارب را اولېګل په دوی باندې طیرا مارغان ابابیل ډلې ډلې طیرا مارغان او ابابیل ډلې ډلې ابابیل تو تکر کو ته نه وي چې بعضې خلک وي دا تو تکر کې دي ابابیل معنا ډلې ډلې او دا مرغې د کمترې نه لږې وړې وي او داسې جنس دی چې د دې نه مخکې چا لیدلی نه دي او وروسته هم بیا لیدلی نه دي ترمیهم چې ویشته به دې مارغانو دوی لره ابرهه لښکر به یې ویشته د حجارتن په کاڼو باندې دا کاڼې سه ډېر مضبوط کاڼې و نه دا مضبوط نه و دا کاڼې مضبوط نه و بلکې دا د خټې نه جوړو من سجیل د حجارتن ویشتلې په کاڼو من سجیل چې دا کاڼې جوړ شوي دي د خټې نه سجیل دا اصل کې د فارسی لفظ د سنگ گل سنگ کاڼې گل خټه نو سنگ گل هغه کاڼې چې د خټې نه جوړ دی په اور باندې پوخ کړي شي نو کچه کاڼې موږ ورته کت کاڼې وایو نو دا څه دونه مضبوط کاڼې نه و خو دې چې کم کار کړی دی نو د ټوپک تماچې د ګولۍ نه زیات کار کړی دی فجعلهم پس وی ګرځول دوی لرا کعصف مأکول پشانت د خوړلې شوې گیا چې دا څاروي په خپو کې دل کې او خوړلې وي شخوند یې پې والي نو دقه شانتې ګیا ترې نه جوړه شوله دې واقعې نه رستو غیر چاپیره ملکونو کې د قریشو یو عظمت الله ور واچو چې د بیت الله دشمنان الله داسې نیست نابود کړل نو تاسو د قریشو خیال ساتئ نو بیا به قبایلو د قریشو خیال ساتو او مختلفو ملکونو ته به قریش تجارت تلل خلکو به قدر عزت کو نقصان به ورته نه رسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم سورة القريش مكية وهي 4 آيات سورة قريش مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی سلور آیاتونه دي
د مضمون او د معنی په اعتبار باندې مخکینی صورت سره تعلق لري، سورۃ الفیل سره تعلق لري. دیو جنا ابتدا کې قرآن شریفونو کې دا دواړه سورتونه الم تر کیف لإیلاف قریش دا دواړه یو ځای لیکلي شي او منځ کې بسم الله نه وه. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په خپل دور کې قرآن شریف کتابی شکل کې لیکو نو دا دواړه سورتونه جدا جدا کړل او منځ کې بسم الله ولیکله. دې سورت ته سورۃ القریش وایي. په دې کې د قریشو ذکر راغلی دی. نو قریش دا د پیغمبر علیه السلام د خاندان نوم دی او د قریشو ته قریش ولې وایي؟ وی د سمندر کې یو حیوان دی چې هغه ډېر زیات زورور دی او هغه چې په هر چا باندې حمله کول غواړي نو کولی شي او په هغه څوک حمله نشي کولی. بیا دغه ځناور ته قرش وایي. دا قرش چې په چا باندې حمله وکړي یو پوټې ته نه هم نه پاتې کېږي، ټول ختموي. یعنې دا ډېر زورور حیوان دی. نو دا قریش په تمام عرب قبایلو کې د ټولو نه زیات بهادر خلک وو، زورور خلک وو، نو دې ته به قریش وي. دې قبیلې ته الله پاک ډېر فضیلتونه ورکړي دي. قبیله قریش پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا الله په نیز باندې د ټولو نه مقبول قریش د عربو په تمام قبایلو کې د ټولو نه ډېر مقبول قریش دي. بیا په دې خاندان کې د پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام خاندان بهترین، نو د ابراهیم علیه السلام خاندان کې د ټولو نه بهترین اسماعیل علیه السلام او د هغه اولاد. نو بیا اولاد د اسماعیل علیه السلام هغه هم ډېر زیات لوی قوم قبیله ده. په هغې کې انتخاب چې الله پاک کو نو بني کنانه یو قبیله پکې د ټولو نه زیاته غوره ده. بیا په کنانه قبیله کې چې دا لویه قبیله ده په دې کې چاڼ شوی دی نو د ټولو نه بهترین په دې کې قریش دي او قریش هم ډېر لوی قوم دی. نو بیا په دې کې انتخاب چې الله پاک کړی دی نو هغه یې د بنو هاشم کړی دی او بیا په بنو هاشم کې الله چې انتخاب کو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب یې کړی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په تمامو بندیانو کې دا تمام بندیان دا د قریشو تابع دي، په خیر کې هم او په شر کې هم. په دې قریشو کې الله پاک خاص استعداد او قوتونه او صفتونه پیدا کړي دي. د کفر او د شرک او د جهالت په زمانه کې هم په دې کې بعض اخلاق کلی موجودو. دا حق د قبلولو استعداد پکې پوره و. دغه وجه ده چې په دنیا کې اولیاء کرام ګوري نو اکثریت پکې قریش دي، قریشي خاندان دا پکې ډیر دي اولیاء کرامو کې. د عربو ځمکه بې آب و ګیا ځمکه وه، مکه مکرمه غیر چاپیره علاقه داسې شاړه وه، یو دشتو تش کاڼي دي، کرونده باغونه پټي هیڅ پکې نشته، غیر آباد ځای دی.
د زراعت او د باغبانۍ لایق ځای نه دی. میوجات او غلې پکې نه پیدا کېږي. ابراهیم علیه السلام چې خپله بیبي او خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام دې لق و دق میدان ته راوسته چې دغه وخت کې پکې بیت الله هم نو، یو میدانو غیر چاپېره غرونه، نو د الله په حکم باندې په دقه خشک میدان کې خپله بیبي او خپل ماشوم بچی پرېښوده. دعا کوله انی اسکنت من ذریتی، یا الله بعض اولاد ما په دې ځای کې مې دیره کړل، بواد ذی زرع، په یو داسې واده په یو داسې میدان کې، غیر ذی زرع چې په هغې کې بالکل د زراعت نام و نشان نشته، عند بیتک المحرم، ستا د عزتمن کور سره چې دغه وخت کې بیت الله آباد نو. نو په داسې ځای کې چې بې آب و گیا، آبادي هم پکې نشته، اوبه هم پکې نشته، باغ پکې نشته، پټي نشته، گیا نشته، میوې نشته، هیڅ شی هم نشته. داسې ځای کې چې ماشوم بچی پرېښوده، نو الله ته سوال کوي اللهم ارزق اهله من الثمرات، یا الله زما دې بچو ته په دې ځای کې رزق ورکړي، خو د میوجاتو رزق وله ورکړي. هغه دعا الله قبوله کړې ده. یجبا الیه ثمرات کل شی، د هر شي میوې مکې مکرمې ته رارسي. د مکې مکرمې د خلکو د ژوند دار و مدار په تجارت باندې، خپل ضروریات به راوړل، مکه کې به خرڅول. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د مکې مکرمې خلک ډېر غریبانان او ډېر په تکلیف کې، تر دې چې د پیغمبر علیه السلام نیکه هاشم قریش په دې خبره آماده کړل چې نورو ملکونو سره تجارت شروع کړي. نو د شام وطن دا یخو، نو د ګرمۍ په زمانه کې به قریش مکه شام ته تلل او د هغه ځای نه به مالونه راوړل، او یمن یو ګرمه علاقه ده، نو په ژمي کې به یمن ته تلل او د هغه ځای نه به مالونه راوړل. په دې تجارت کې به الله دوی له ډېره ګټه ورکوله، او دا خلک د بیت الله متولیانو، خادمانو د بیت الله، نو په دې وجه باندې تمام عربو به دوی قابل احترام ګڼل. شوکې ډاکې به په لاره کېدې، خو قریشو ته به چا سوی نه، وی دا د بیت الله ګاونډیان، د بیت الله خادمان دي. نو په لاره کې د هر قسمه خطرې نه به دوی محفوظ وو. هاشم د دوی سردارو، د هغه طریقه دا وه چې تجارت به وشو او په هغې کې به ګټه وشوله، نو هغه ټوله ګټه د قریشو مالدار او غریب ټولو کې به هغه تقسیم کړله، تر دې چې د دې هغه غریب به د مالدار مساوي ګڼلی کېده. الله په دې باندې نور دا احسان کړی دی چې په هر کال کې د 2 سفرو د زحمت نه هم بچ کړل. مکې مکرمې سره نږدې علاقه د یمن، طباله او حرش، داسې سرسبز وو چې د هغې غلې به زیاتې شولې، د ضرورت نه به زیاتې شوې، نو هغه چې به یې خرڅولې نو جدې ته به یې راوړلې. جده مکې سره نږدې ده، نو قریش به لاړل او د جدې نه په نږدې مزل کې د شام او د یمن په ځای د جدې نه به یې سودا راوړله. نو دې آیاتونو کې الله پاک په مکې والا باندې خپل احسان او انعام یاد کړی دی.
چې دا خلک دي د دې بیت الله د وجې نه تمامه دنیا قدر عزت کوي، نو دوی د دې بیت الله عبادت وکړي، د دې د رب عبادت وکړي، د بیت الله د رب عبادت وکړي. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش پدې کې دا لومبنې لام نحوی ترکیب په اعتبار باندې مخکې یو جملې سره مخکې یو کلام سره تعلق لري. اوس هغه مخکینی جمله او کلام هغه څه شی دی چې دا لإیلاف قریش د هغې سره تعلق لري. نو بعض علما فرمایي چې دې ځای کې هغه جمله دا ده چې انا اهلکنا اصحاب الفیل، موږ د اتیانو لښکر تباه کړ. ولم تباه کړ؟ لإیلاف قریش، د وجې د اموخته کېدلو د قریشو، ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، چې دوی د اوړي او د ژمي د سفر سره اموخته دي، عادت دي ورسره. د یخنۍ او د ګرمۍ دوه سفرونو سره دوی عادي دي. نو دا ابرهه لښکر هم ځکه تباه کړ چې دا خلک دا قریش د دو سفرو سره عادت دی، نو چې د دوی په لار کې رکاوټ را نشي، په دې سفر کې هیڅ رکاوټ را نشي او د دوی تجارتي قافلې پر امن طریقې سره ځي وراځي. نو دې وجې نه اصحاب الفیل هغه هلاک، انا اهلکنا اصحاب الفیل لإیلاف قریش، د وجې د عادت کېدو د قریشو. نو د تمام عرب قبایلو په زړه کې د قریشو یو عظمت الله پیدا کړو، د دوی قدر کو، رکاوټ به نه کېده. او بعضې فرمایي چې دې ځای کې بله جمله ده، هغه دا چې تعجب وکړئ، تاسو تعجب وکړئ د قریشو معامله کې په سرنګ طریقه باندې دوی د اوړي سفر کوي، د ژمي سفر کوي، ښه په ازادۍ سره بې خوفه بې خطره سفر کوي. لږ تعجب وکړئ دوی ته، تعجب وکړئ لإیلاف قریش، د دې قریشو د اموخته کېدلو عادت کېدلو ته دې ته تعجب وکړئ. څه ته عادت دي؟ ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، د وجې د عادت کېدلو د دوی سفر د ژمي او د اوړي سره. نو مخکې جمله د هغې سره تعلق دی د لإیلاف قریش. او بعضې فرمایي چې نه رستو یو جمله را روانه ده، فلیعبدوا رب هذا البیت، هغې سره تعلق دی د لإیلاف قریش. فلیعبدوا سره تعلق لري، یعنی فلیعبدوا مطلب دا دی چې قریش د دې نعمت په نتیجه کې د الله شکر گزار شي او د دې بیت د رب عبادت یې وکړي. دوی ادب دي د ژمي او د اوړي د سفر سره، نو دا یو نعمت دی، نو د دې نعمت په شکریا کې د دوی عبادت وکړي د رب د دې بیت، ځکه چې دوی ته دا امن، دا قدر عزت او احترام د دې بیت د وجې نه میلاو دی. لإیلاف قریش، تعجب کې تاسو اموخته کېدلو عادت کېدلو د قریشو ته، ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، د عادت کېدلو د دوی د سفر د ژمي او د اوړي ته. یا منګه هلاک اصحاب الفیل، هلاکم کړل د وجې د عادت کېدلو د قریشو، عادت کېدل د دوی د اوړي او د ژمي د سفر سره. شام یخو، نو ګرمۍ کې به اوړي کې به دوی شام ته تلل، او یمن ګرمو، نو په ژمي کې به دوی یمن ته تلل. دقه د اوړي او د ژمي سفرو تجارتي. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس دوی د عبادتو کی د رب د دې بیت، د بیت الله د رب عبادت تیو کی. انعامات ذکر شو، اوس د شکر ادا کولو لپاره قریشو ته خصوصي خطاب وشو
چې د دې کور د مالک عبادت وکړه. دې کې د الله په صفتونو کې رب البیت ذکر شو. رب البیت د دې بیت رب خصوصیت سره دا صفت ذکر شو چې د دې بیت یعنې د کعبې د فضایل او د برکاتو په وجه باندې تاسو ته دومره خیر را رسیږي. نو دا بیت الله د خیر د برکت د فضیلت سرچشمه ده. نو د دې بیت د رب عبادت وکړئ. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس دوی د عبادت وکړي د رب د دې کور الذي اطعمهم، هغه رب اطعمهم چې دوی له طعام ورکړی دی من جوع د لوږې په وخت کې، وآمنهم او امن یې ورکړی دی دوی ته من خوف د یرې نه. قریش مکه دپاره د دنیا تمام عظیم نعمتونه را جمع شوي دي. هغه نعمتونه چې انسان په هغې کې خوشحالېږي او ضروري ګڼي. اطعمهم من جوع، نو د خوراک څښاک تمام ضروریات په دې کې رالل، الله ورکړي ضروریات یې ورکړي. آمنهم من خوف، د هر قسمه دشمنانو ډاکوانو غلو نه په امن دي، او د آخرت د عذاب نه هم په امن دي. تفسیر ابن کثیر لیکي چې دغه وجه ده چې کوم بنده د دې آیات د حکم مطابق د الله عبادت کوي، الله دله په دنیا کې هم امن ورکوي، خطرو نه بچ کوي، او په آخرت کې به هم الله امن ورکوي چې د دې آیات مطابق د رب البیت عبادت وکړي. او کم خلق چې د رب د عبادت نه مخ اړوي نو هغوی نه به الله امن واخلي. په دنیا کې تېنه امن واغشتی شو، په آخرت کې هم تېنه امن واغشتی شو چې د رب عبادت نه کوي نو د هر طرف نه یره او یره وی، لږه تنده به هم وي او یره به هم وي. لږه تنده دا چې یا به څه میلاویږي، نو که میلاویږي نو ډېر ګران به میلاویږي، ستا به د وسه نه کېږي، نو لږه تنده به د باندې راځي. او د هر طرف نه به خطرې، د کوره چې باروزي نو ګیر چاپېره به ګوره چې کم اړخ نه به ګزار کېږي. دشمن به پیژنې نه، خو د ګزار خطر به دې په زړه کې وي چې اوس به ګزار وشي، اوس به وشي. نو چې د رب عبادت کې نو دا د خطراتو نه بچ کېدل هم پکې راغی، امن هم پکې راغی، او موړ پټ به اوسېږي. قرآن کې الله د یو علاقې ذکر کړی دی. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الله بیان کړی دی د یو خار مثال. دغه خار په امنو، مطمئنه په اطمینانو، یأتیها رزقها رغدا، د هر طرف نه به رزق دې ته ښه فراخه راته، من کل مکان، د هر طرف نه. فکفرت بانعم الله، د الله د نعمتونو ناشکریه وکړله. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله ور اوسکو دوی ته لباس د لوږې او د یرې بما کانوا یصنعون، چې دوی کم کار کو، نافرمانی یې کوله ده، د هغې په بدل کې لوږه، تنده، یره دا پرې راغلله. که چاته د دشمن د طرف نه څه خطره وي، یا د یو مصیبت د راتلو خطره وي، او دا لإیلاف قریش دا ځان له وظیفه جوړ کړي، دی به خدای د هر قسمه یرې نه په امن کړي. دا وظیفه کوه. امام جزري رحمت الله علیه وی دا نسخه ډېره مجربه ده. ماسخوتن مانځه نه وروستو لإیلاف قریش کم از کم 21 کرتې وایه، د هر طرف نه خطرې چې نه به ختم شي. اسه که یره در باندې راله نو په بل وخت کې هم لإیلاف قریش یو څو ځله چې ووې انشاءالله هغه یره او خطره ختمیږي. نو د هر بلا او مصیبت د دفع کولو دپاره دا وظیفه کوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. سورة الماعون مکی سورت تے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شوه دی او پدې کې 9 آیاتونه دي. دې صورت کې د کافرانو او د منافقانو بعض قبیحه او بد افعال ذکر کیږي او په هغه باندې د جهنم وعید ذکر شوی دی. نو دغه کارونه چې د منافقانو دي یا د کافرانو دي نو پکار دي چې مؤمن دی دغه نه ځان وساتي. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وي داخل نی ځکه چې دغه افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. نو پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه وبشي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کم دی کې ذکر کیږي دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کم کارونه دي چې د منافقانو دي د کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامل ده. هر مذهب او ملت والوي په یتیم او په محتاج رحم وکړه. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمند خلک ټول متفق دي. نو کم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالی دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو زناور دی بلکې زناور نه بدتر د د دین سره څه تعلق دی. نو یو حال قبیح حال دا دی چې دې یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل له به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل دا دی چې دا بنده مونځ د ریاکارۍ کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دی. فویل للمصلین
ارأیت الذی یکذب بالدین آیا تا کتلی ندی کتلی دی الذی اغا یکذب بالدین چې هغه نسبت د دروغو کوي او بیوم الدین بالدین بیوم الدین د قیامت دروازې ته نسبت د دروغو کوي وی قیامت نشته ارأیت الذی یکذب بالدین آیا تا کتلی دی هغه کس ته چې نسبت د دروغو کوي روز جزا ته فذلک الذی پس دا هغه کس دی یدعو الیتیم چې یتیم له دیکې ورکوي ولا يحض على طعام المسكين او ترغیب نه ورکوي په ورکولو د طعام مسکین ته نه خپله ورکوي طعام مسکین ته او نه بل ته وایي چې ورکه نو دا د نور صفتونه ذکر کړل چې همدردي او غمخواري د چا سره بالکل نه کوي زړه د کاڼي نه سخت دی یتیم له دیکې ورکوي ولا يحض على طعام المسكين او مسکین او محتاج ته خپل هم څه نه ورکوي خو بل هم ترغیب نه ورکوي چې ته سره څه امداد وکړه فویل للمصلین الذین پس هلاکت او تباهی بربادي ده للمصلین الذین د هغې منځګزارو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو منځونو نه بې خبره وي په دې پوهېږي نه چې دا مونځ څه لپاره کېږي په دې کې دا د راز او د نیاز خبرې چا سره کوي الله سره کوي که بل چا سره که زړه یې وغوښتل لمونځ وکړي که ویې نه غوښته نه یې کوي کله کوي کله نه کوي کله په وخت کله بې وخته بلکې د دنیا په کشالو کې نښتې وي وی مقامل او نه شو مونځ پاتې شو ډېر ضروري کار و د مانځه نه ضروري کار بل نشته دی وی ضروري کار مې په هغې رانه مونځ پاتې شو او بیا چې کله مونځ کوي نو یو څو ټونګې ووایي یو څلور ټونګې ووایي مونځ مې وکړه څلور رکعته مونځ کوي نو څلور ټونګې ووایي لکه د چرګانو په دې پوهېږي نه چې زه د احکم الحاکمین په دربار کې ولاړ یم آخر کم دربار کې حاضري کومه نو الله یوازې ستا د کېناستو پاسېدو او درېدو ته نه ګوري بلکې ستا په دې زړه باندې نظر کوي چې د دوه توجه د چا ته ده اخلاص در کې شته او که نشته دی عن صلاتهم ساهون دې د خپل مانځه نه ناخبره دی نو صرف دکلاوی دپاره مونځ کوي صرف د دعوه اسلام ثابتولو دپاره مونځ کوي بلکې دې د مانځه د فرضیت عقیده نه لري د مانځه د فرضیت عقیده نه لري نو د مانځه د وختونو پابندي نه کوي د اصل مانځه پابندي نه کوي کوم ځای کې چې د دکلاوی موقع ده خلکو ته د ځان خولو موقع ده نو مونځ وکړي کوم ځای کې چې د ځان خولو موقع نه نو هلته مونځ نه کوي مونځ یې پرېښوده نو عن صلاتهم کې دا عن دې نه معلومیږي چې دې د اصل مانځه نه بې پروایي اختیاروي او دا عادت د منافقانو دی ریاکارۍ لپاره مونځ کوي چې خلک ورته ګوري نو ډېر ښکلی مونځ کوي اوږده اوږده رکعتونه او چې څوک نی نو یې نه کوي او که کوي نو بس مشین ورته ولګوي مشیني مونځ د زر زر ځان خلاص کړي یو بوګس پیر صاحب و او د هغه عقیدتمند پیدا شوي بادشاه ته یې صفتونه شروع کړل چې پیر صاحب ډېر رسېدلی سړی دی یو ځل بادشاه دعوت ورکړ دې پیر صاحب له نو چې دې لاړه هغه ځای ته نو په یو ماشوم بچی یې ځان سره بوتلی و دې پیر صاحب نو په مونځونه یې شروع کړل داسې اوږده اوږده رکعتونه یې کول او طعام تیار دی بادشاه وایي چې صاحب به کله وزګار شي د مانځه نه چې طعام ته کښېني ټول خلک په انتظار دي
بس ډېر اوږده اوږده رکعتونه چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب طعام ته راغی او کېناسته او خلک هم کېناستل نو یو نوړی دوه نوړی اغشتې یا نه او بس لاس یې اوچت کوي نوره نه خورم بادشاه ورته وایي تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړی یا دوه نوړی دې واخېسته نور نه وایي موږ د الله په ذکر باندې پایو موږ الله والا خلک یو موږ د الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی به خوري موږ نه خورو موږ دغه شواروز کې نوړی دوه نوړی خورو بادشاه نورم عقیدتمند شو د سړی خو په 24 غنټې کې نوړی دوه نوړی خوري بیا مجلس برخاست شو دی کور ته راغی ماشوم بچی هم ورسره د وړو مور ته شور زوږی شروع کړ چې شابه ډوډۍ راوړه زه لوږې مرمه ډوډۍ راوړه هله شابه ډوډۍ راوړه لوږې خراب کړی هغه ماشوم بچی ورته وایي چې بابا بادشاه خو تاله ډېر ښکلي ښکلي طعامونه تیار کړي نو هغې ستا مخې ته وکړو تا وایي چې موږ نه خورو زموږ ته نه کېږي هلته یې نوړی دوه وخوړل اوس مې مور ته چې شور زوږ دې جوړ کړي شابه ډوډۍ راوړه وی هلته خو دا طعام چې ما خوړه نو دا مې بادشاه ته خوړ د هغه د ښودنې دپاره مې نوړی دوه خوړلي دي نو هغه ډوډۍ منظور نه ده اوس ځکه د مور نه دې ډوډۍ غواړم هغه ډوډۍ خو ما صرف په هغې ځان خو نه د هغه ډوډۍ منظور نه ده ځکه زه غواړم نو هغه بچي ورته وایي بابا وایي چې هغه ډوډۍ منظور نه ده نو هغه اوږده اوږده رکعتونه چې د خلکو مخکې دې کول نو هغه هم منظور نه دي هغه هم بیا وکړه څنګه چې ډوډۍ دوباره کوې نو داسې دا مونځ دې هم دوباره کړه دا خو د خلکو مخکې اوږده اوږده رکعتونه کول نو دا اوږده رکعتونه چې د خلکو په نظر کې د ځان ښه کولو لپاره کې نو په دې رکعتونو به دوزخ ته ځي کلیدی دری دوزخ استا نماز که در چشم مردم گذاری دراز د دوزخ چابي هغه مونځ دی چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې دغه مونځ د نجات ذریعه نه ده نو دې کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت د هغې مونځګزارو دپاره هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو مونځونو نه ناخبره دي الذین هم یراؤون هغه مونځګزار چې هغوی ریاکاري کوي عن صلاتهم د اصل مانځه نه بې پروا او بې خبره دي اصل مانځه نه بے پروا دي او دا عادت د چا دا د منافق په مانځه کې دننه که څه سهوه کېږي نو د دې نه خو څوک هم خالي نه دي په مانځه کې دننه د سهوې نه څوک هم نه بچ کېږي پیغمبر علیه السلام 4 رکعتیز مونځ کو نو چې 2 رکعت یې وکړو نو سلام یې وګرځاو 2 رکعته باندې سلام وګرځو نو سهو راغله د پیغمبر علیه السلام نه چې سلام وګرځېد نو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیتا مونځ کې قصر راغی د 4 په ځای 2 شو ام نسیتا که تا نه ایر شو پیغمبر علیه السلام ورته کل ذلک لم یکن نه مانځه کې قصر راغلی چې 4 نه 2 جوړ شوي دي او نه ما نیر شي پوره مونځ مې وکوې نه یو شی خو شوي یا تا نه ایر شو او یا خدای حکم کړی چې 2 وکړه پیغمبر علیه السلام مانځه کې سهوه شوی نو بیا د نورو صحابه کرامو نه تپوس وکړه دې صحابي ته ذوالیدین وایي ذوالیدین څه وایي رښتیا وایي او رښتیا وایي 2 رکعته یې وکړل نو ګوره په مانځه کې سهوه کېدل پیغمبر علیه السلام نه شوي دي نو په دې دا وعید او عذاب نه دی بیان شوی دا چې اصل مانځه نه غفلت کوي نو په هغې باندې دا عذاب دی چې د له هلاکت دی ځکه دی د اصل مانځه نه غافل دی په مانځه کې توجه بدلېدل کېږي خیال بدلېدل کېدی شي امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او عالم دی دا 2 وروڼه دي محمد غزالی او احمد غزالی او د دوی مور هم بزرګه ده امام محمد غزالی یو ډېر لوی عالم دی مخکې به امامتیم کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به ورپسې نه ودرېده مونځ یې ورپسې نه کو
یو ځل راغی محمد غزالي مور له راغی وایي مورې دا رور مې ما پسې مونځ نه کوي خلک خبرې کوي ده ته وایي چې جومات ته راځه او ما پسې مونځ کوه نو مور ورته زویه لاړ شه رور پسې مونځ وکړه وایي ښه جومات ته راغی محمد غزالي مخکې دی احمد غزالي ورپسې دی چې یو رکات یې وکړ احمد غزالي سلام وګرځاوه راورسست شو په یو رکات د امام نه جدا شو محمد غزالي کور ته راغی وایي مورې نن خو عجیبه کار وشو د ده د دې راتلو نه خو هغه نه راتل خو نور کله یې راپسې مونځ نه کوو نن یې راپسې یو رکات مونځ وکړو سلام یې وګرځاوه ووته د جمع نه لاړه دا خلک به څه وایي چې دا دې څه چل کوي ولې نه کوي ورپسې نو مور ورته وایي چې بچیه تا نن ولې داسې د پسې مونځ ونه کړ مورې ما چې د پسې نیت وتړه نو لومبني رکات کې د ده د زړه توجه برابر وه ښه په توجه په مانځه ولاړو ما ورپسې رکات وکړو خو دویم رکات کې د ده توجه د مانځه نه بله وخته واوړېدله وی څه وی ده نه تپوس وکړه که نه د ورور نه مې تپوس وکړه چې د په دویم رکات کې کومه مسله کې باز شروع کړی و محمد غزالي ته مور وی څنګه چلې وایه وی لومبني رکات کې خو مې رښتیا توجه برابر وه خو په دویم رکات کې د دې مانځه نه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسلې مې په کتاب کې کتې نو چې دویم رکات کې ودرېدم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړله د حیض او د نفاس مسلو ته توجه هغه اړخ ته لاړله نو احمد غزالي مور ته وایي چې په جامع د وینې داغ یې لمونځ ورپسې کېږي وی نه وایي چې په زړې د وینو داغ او د حیض او د نفاس د وینو بیان و نو په هغې کې زما ورپسې توجه کم ځای برابر شي زه ته دې خوا شم ما پوره په توجه مونځان له وکړه مور ورته های یو زوی مې په کار رانغی یو هم د کار نه یې دواړه بېکاره یې احمد غزالي ورته وایي او محمد غزالي وی مورې زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نیم نه دا رور مې ولې بېکاره شو او ورته یې مورې څه ولې بېکاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کې د رور زړه مې ولید چې د حیض او د نفاس مسایل چیړي نو زه ستا په کار رانلم ولې بېکاره شم وی ستا کار سوچ د ده زړه ته توجه کوې الله ته به دې توجه کړه هلې به زما په کار راشي چې پوره توجه دې الله ته کړه ستا د امام د زړه سره څه کار و چې د امام زړه ته یې توجه کوله مور یې د دواړو نه بزرګه وه داسې د خو خلکو نه توجه بدله شي خو دغه وعید په دې باندې نه دی چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځه نه دی توجه اورېدل د مونځ د فرضیت قایل نه د دې د ثواب قایل نه نو بیا جهنم دی او که چېرې دغه مراد نو بیا د عن صلاتهم په ځای باندې فی صلاتهم به ویلو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت دے تباہی و بربادی للمصلین منزگزارو دا پارا الذین اغا منزگزار هم عن صلاتهم ساهون چاوی دخپل مانزنا اصل مانزنا بے خبر دی الذین هم یراؤون اغا منزگزار چاوی ریاکاری کئی یراؤون خلق تا خودن دا پارا منز کئی داغوی مقصد دا خالق نه کټ دی مخلوق خوشحالولو لپاره منځ کوي ویمنعون الماعون او دوی منع کوي یمنعون منع کوي الماعون معمولی غوندې لږ شی هم د ماعون خپل لفظي معنا شیء قلیل لږ غوندې شی شیء حقیر سپک غوندې شی داسې لږ غوندې شی سپک غوندې شی هم که ته څوک وغواړي وایي نشته ماعون هغه استعمال والا څیزونه چې عادتاً یې څوک د یو بل نه نه منې کوي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ويمنعون الماعون حلاکت تے اغی منزگزار دا پارا هم عن صلاتهم ساهون چاگوی دا خپل منزنونا بے خبر دی الذین هم یراؤون دا اغا خلق دی هم یراؤون چاگوی ریاکاری کئی
خلکو ته د ښودنې دپاره مونځونه کوي ویمنعون الماعون او دوی منې کوي عام د استعمال شي یا لږ غوندې شی هم منې کوي ماعون د دې ماعون نه مراد زکات دی ځکه چې دا زکات ډېر لږ شی دی یمنعون الماعون د ماعون اصل معنا شیء قلیل لږ غوندې شی یا شیء حقیر سپک غوندې شی نو لږ غوندې شی یا سپک غوندې شی یا ډېر کم قیمته شی هم دا بخیلان چاله نه ورکوي هغه څیزونه چې عام طور باندې خلک یې یو بل له ورکوي د عام انسانیت تقاضا دا ده چې یو بل نه منې کوي لکه دې کورونو کې بعضې بندیان وایي د فلاني کور نه ورشه لږ غلبیل راوړه نو چې ورشي نو خلک یې ورکوي او دا بدبخته خلک څنګه دي چې ورته یې غلبیل راوایي نشته وایي جامې وینځو لږ ټیم راکړه چې اوبه پکې ګرمې کړو وایي نشته لږ رمبې راکړه نشته سسکوره چاري لږه را وایي نشته نو دا څیزونه خو په ګاونډ کې خلک یو بل له ورکوي لږه مالګه راکړې نشته یو تیلې راکړې نشته نو داسې معمولي څیزونه هم چې ترې نه غواړې نو دا شومان بخیلان دغه شی هم نه ورکوي یمنعون الماعون عام د استعمال لږ لږ څیزونه یا کم قیمته څیزونه هغه هم نه ورکوي نو دا د دوی د بخیلۍ او د کنجوسۍ انتها ده او بعضې فرمایي چې دې دی کې د ماعون نه مراد زکات دی زکات ته ماعون ځکه وایي چې په مقدار کې دا ډېر کم دی په 40 روپو کې 1 روپۍ دا الله په نوم باندې دوی نه ورکوي نو په دې آیات کې د ماعون تفسیر په زکات سره شوی دی نو د دې په نه ورکولو باندې د جهنم عذاب الله پاک ذکر کړی دی دا علی کېږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال چیزونه یو بل ته ورکول په دې کې ثواب دی او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل له دا معمولي چیزونه هم نه ورکوي نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دی او د بیمانه په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کېږي نو دا معمولي څیزونه منې کول دا ډېر سپکاوی دی په دې بنده سپک ښکاري او نو دې کې د زکات د منع په یو انداز باندې چې څوک زکات نه ورکوي دا هغه زیات مذمت دی چې د عام د استعمال شی چاله نه ورکوي زکات پس ورکوي ډېر زیات بخیل دی نو د فرض زکات نه انکار کول په هغې کې اخوا دېخوا کول دا د په ډېر بخل باندې دلالت کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين